دا جنت جنت وطن، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت، دا جنت جنت وطن. غواړو یې د درستې نړۍ سیال. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. دا سبسټیشن یو مهم سبسټیشن دی، برېښنا شرکت دی چې دا سبسټیشن به په راتلونکي کې به زمونږ دوه مهمه نور لاینونه هم دلته وصلیږي چې هغه به غزني او قندهار 220 کیلو ولت ډبل سرکټ ډبل کنډکټور به چې هغه دلته به وصلیږي او له دې ځای به برق اخلي. او همداسې د ننګرهار او نورستان هم 220 کیلو ولت مزید چې هغه به دلته وصلیږي. نن دا ډیره د خوشحالتیا خبره ده. زه خپله د خوشحالي داسې الفاظ نسته را سره چې زه په هغو الفاظو دا تعبیر کم. لله الحمد موږ نن په یو داسې مجلس کې سره یو ځای یو، په داسې یوه غونډه کې سره یو ځای یو چې دا د افغانستان د آبادۍ او د پیشرفت او بالخصوص د برېښنا په بخش کې چې په یو هیواد کې په یو حکومتولي کې د حیاتی حیثیت لري. شرکت نوین سیمیا در قسمت پروژه های برق رسانی نصب ترانسفورمرها در کل کابل فعالیت دارد. همینطور در این قسمت سب استیشن ارغنداب برای راه اندازی ترانسفورمر همکار بودیم چې د امارت اسلامي د راتګ سره جوخت بالخصوص د ټولو هیوادوالو خو په تیره بیا د صنعتکارانو هغو ستونزو مشکلاتو ته یې سخته توجه کړې. د دغې توجه په نتیجه کې زه د دې نه قلبا اظهار د سپاس او تشکري کوم. دا جنت جنت وطن. غرونه د پامیر د غرور څلې د اعلان کوي، وګورې شمشاد مخ پر قبله ولاړ اذان کوي. لنډې مشال